که په چینل باندې نه وئ نو ستاسو نه ریکویسټ دی چې دا ویډیو لایک او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ د مزناک جادوګرانو کارټو ویډیوګانو دپاره نو کهاني د جادوګرانو دا د یو هلک پلار مړ وي هغه جادو طریقې سره خپل پلار دوباره ژوندی کوي یا دی به خپل پلار ژوندی کړي او که نه نو دا کهاني د جادوګرانو د یو کلي دی چې په هغې کې خلک جادوګري کوي او د ماډرن دور زمانې نوې ټکنالوژي راشي نو د دې د وجې دا خلک جادوګري هیره کړي او په دې دور کې خپله زندګي تېروي دا کهاني یو هلک باندې وښه چې هغه د خپل پلار شرط واچوي او سکول ته په دغه شرط کې روان شي د ده فیملي چې کوموي دا ډېره حسموک خوشحاله فیملي وي د ده مور وي او یوې رور وي هغه همیشه کوشش کوي چې دی من څه طریقې سره خوشحاله کړو دا هلک هر ټایم خفه وي او دی سکول ته لاړ شي د ده د پلار یو ملګری چې دا شرط ویني دې ته وایي دا خو ستا د پلار دی ستا پلار خو ډېر ښه انسان و هغه به د خلکو ډېر خدمت کوو نو دی دا ټول خبرې چې وي دا یو په نوټ بورډ کې ولیکي چې دا به زه نن دا طریقې سره زندګي تېروم څنګه زما پلار تېروله خو افسوس دی پکې ناکامه شي او خفه شي چې یاره زه په خپل پلار په ټول طریقو باندې ما زندګي تېره نه کړه خو د جنمدین وي نو مور دله دته وویل چې ستا پلار ستا د جنمدین په دین تاله یو تحفې دپاره ما ته ویلو چې دله به تحفه ورکړي نو دا هلک ډېر خوشحاله شي چې ده وګوري دا یو جادوي چړۍ وي د دې سره یو خط وي چې ده دا خط پلاو کړي چې په دې کې دا جادوي ایره ولګوي نو د 24 ګنټو دپاره به زه را ژوندی شم دا هلک چې دا خط پړاو کړي چې دا خو به زموږ پلار 24 ګنټو دپاره به زموږ پلار بیا را ژوندی شي دا مشره ډېر خوشحاله شي دی دا چړې راوالي او دا ایره پکې ولګوي او په خپله کوششونه کوي خو دو ناکامه شي دو ډېر سخت خفه شي چې دا خو هسې دروغ د چرته داسې نه کېږي په دې کې دا هلک خفه ناسي او دا منترې وایي نو په دې کې دا ایره په چمکاوېدو شروع شي دا چړې راوالي او خپل پلار جوړوي دا مشره روغ چې راشي چې دا تاسې چلو په دې پسې رامنډه کې ډېره د دیان پکې دا ایره چې وي دا وډزېږي یو غړز نارې کې نو دا هر سره تس نه شي د پلار نیمه حصه جوړه شي او نیمه پاتې دا کشره روډ چې وي دی ډېر سخت خفه شي او مشرې ته وایي چې دا ټوله ستا غلطي ده ما په خپل پلار جوړوم خو ستا د وجې هر سره وران شو دا مشرې ورته هېڅ خبره هم نه ده ما ته داسې بل ځای معلوم دی په هغې کې همسې جادوي ایره میلاو شوې ورته جادوي کارډونه چې وښایي د دې رور یقین وشي او دوی دواړه تیاری کوي چې خپل مور دپاره یو خط هم ولیکي او کاڼه روڼه کوزي په ګاډۍ کې کښېني په دغې ایرې پسې چې دا ایره مونږ راوړو او خپل کار کې څه طریقې سره ژوندی کړو چې اوس یو جادوي وتلي په هغې پسې روانې خو چې دا مورې کمرې ته راشي دا چې دا هر سره ویني دې ته خط کې لیکلي چې مونږ به تا یو سرپرایز راکوو دغه کارډونه ویني چې دوی خو ډېر خطرناک دی ته لاړل دا مور پسې شاته کوزي په ګاډۍ کې دوی لاړ شي یو اندېرې ته یو ځنګل ته په هغې کې ډېرې ځنګل ته د په ډایمنډ پسې راشي چې وګوري یو مخامخ یو بلډینګ یې او چې دې هوټل ته ورننوځي هغې کې خو هوټل جوړ شوی دا جادوګرانو دا مشر چې کوي دا خلکو له یو شی او بل شی ورکوي جادوي پرېښی نو دا د جادوګري پرېښې دی او د ځان نه دې یو ویټره جوړه کړله په هوټل کې خلکو له سپلایانو ورکوي دا چې دا واوري دا دوباره نه دې یاداشت تازه شي او دا د خپل پوره هوټل په دغه مستۍ کې وسیږي پوره هوټل ته اور ولګوي د هر سره هوټل پر راغورځېدو سټارټ شي دا هلک خپل وروڼه څه طریقې سره په جادو ذریعه باندې بچ کړي باندې یو لرګی راغورځېږي دوره دغه ځای نه ګاډی واخلي او وځي په دغه ایرې په تلاش کې ولې د سره نقشه د په لاس لګېدلې وي نو دی خوشحاله وي چې دلته کې دا مور د هوټل ته راشي چې زما بچي داسې راغلی نو دا جادوګر او دی خو هغه ستا بچي راخو ډېر په غټ مصیبت کې فساوېده والا دی ولې غټ ډراګن سره ده ستا دا بچي خو به ځان په غټ مصیبت کې دا بچي خو به ځان په غټ مصیبت کې ګیر کړي سره پېټرول ختم شي دی یو ځای ته لاړ شي پېټرول اچوي دا هلک د وړې کریچرو سره پنګه واخلي دا وړه کریچر په ده پسې ولګي او دوی د دغه ځای نه ځان وتښتوي خو دا کریچر ولا شاته پیچه نه پرېږدي خو څه طریقې سره دې د هلک ځان دغه ځای نه وباسي دلته کې دا جادوګره یو جادوي ځای ته راشي جادوي تلوار اخلي دا جادوګر ورته جادو تلوار ورکړه خو ډېرې پیسې ورته وایي دا جادو طریقې سره دا جادوګر په جادو باندې وتړي او دا تلوار دې واخلي او وتښتي دلته کې دا هلکان یو ځای ته راشي چې په هغې کې مخکې لار نه وي مخې ته پکې لار نه وي دوی پریشانه شي چې اوس به موږ د دې ځای نه څنګه ځو خو دا ورور ورته وایي ته جادو کړه چې په دې جادو په هوا په ذریعه به ته له دې ځای نه لاړ شي دی وایي یاره دا زما د بس کار نه دی زما د جادو مازو نه کېږي خو دا ورور والا حوصله ورکړي چې ته ورشه جادو که دی ښکته غورځېږي خو د ورور تړلی دی واپس راجوت کړي دی ورته وایي ګوره ته هر څه کولی شي او ته د ډنه دا کاروکه ته به د دې ځای نه هغه طرف ته لازمي لاړ شي او په غورځېږي ما شاته نه تړلی دی دوباره جادو وکړي او په دغه چړۍ په ذریعه باندې دی دا څه چې کموي دا پار کې خپل پورې طرف ته ورشي څنګه هلته کې په مشکله ځان ورسوي دغه پور غونډوي دا راغوځار کړي او دا روره کې دا ګاډی راتېر کړي د بل طرف ته راشي نو دې ځای کې به دغه فصل چیک کوي چې موږ د نقشې په طریقه باندې دا ډایمنډ ته موږ څنګه ورسو په دې کې د یو غار ته ورننوځي په غار کې سب مشکل پړاوونه د ده دپاره کیسه ځای کې اور کیسه ځای کې اوبه کیسه ځای کې څه شی او ده په یو داسې ځای کې پساو شي چې په هغې کې اوبه د په هغو کې ګیر شي
دو لاندې په دې اوبو کې ګټه لګېدلې دي خو هغه ګټې ته نشي رسېدلی خو دوی د خپل د پلار چې دا کومه نیمه حصه یې دا دغې ګټې طرف ته ولېږي نو هغه په ګټه باندې زور کړي دا اوبه ټولې دغه ځای نه ختم شي او دوی ځان دغه ځای نه په څه طریقه راوباسي خو چې دوی راوځي دوی واپس خپل کلي ته راغلي دا هلک ډېر خفه شي چې دا خو موږ بیا خو ځای ته رالو خپل سکول ځای ته موږ نقشه چې دا غلطه ده خو دا موټر روډ چې کوم وي دی آر دا موټر چې وي دی آر نه مني دی وایي خو هر څه دا نقشه صحیح ده او زه به تا یره لازمي را پیدا کوم خو د دې وړه کېړه مات شي دی د خپل د پلار د نیمې حصې سره کښېني او د خط پړاوی نو په دې کې د پلار چې کومې ذمهداران وي هغه د مشر ورور زما پوره کړی ولې چې په هر مشکل کې زما د مشر ورور زما سات راکو او د اخر نه والا تر اوسه پورې په دې کې د مشر ورور ته یو ځای میلاو شي دی پکې هغه ګټه ولګوي نو ته غیره میلاو شي خو غیره چې څنګه میلاو شي په دې کې په ده پسې ډریګن راوځي او په دې کې هغه جادوګر هم راشي هغه د ډریګن مقابله کوي او دې د هلک نه د غیره په دې دغه کې ولګوي چې ته خپل پلار څه طریقې سره ژوندی کا دی خپل پلار دوباره کوشش کوي ژوندی کوي هلته کې مور او هغه جادوګر په هغه ډریګن سره مقابله کوي ډریګن رکاوي دې ځای کې هوا د هلک موزی خو دې خپل روح ولا ټیک ورکړي چې دی د هوا ګزاره نه کړي دی ورته وایي چې پلار څوک ورته تیارېږي زه زما د ډریګن مقابله کوم چې دا ډریګن ختم کړم دی هغه ډریګن سره په مقابله ورشي په دې جادویي چړۍ باندې یو توره جوړه کړي د تورې په ذریعه دی دا د ډریګن پړ کې په څه طریقې سره خو دا ډریګن د فوجي په ده باندې ډېر شي ګټې راوغورځي او دی په هغه ګټو کې پساو شي خو چې دی وګوري د ده پلار هم ټایم پوره شوی او د ده پلار پوره جوړ شي خو دی د خپل پلار سره میلاو نه شي د ده پلار چې وي د ده د رور سره میلاو شي په دې ځای کې بیا د غاړه ورکړي او پلار یې غیب شي دی هم خوشحاله شي چې زما پلار خو جوړ شي خو دا رور یې راشي او دی دغې ګټو نه وباسي ده ته وایي پلار راته سوي دی ورته وایي چې هغه ستا دپاره خال پان استعمال کړل او چې ده د خپل کشر ورور خیال ساته او خپلې زندګي تېروئ په دې کې دوه واپس دغه هوټل هغه پاټ وکړي یا جادوګر خپل هوټل دوباره نه جوړ کړي او دوی بیا خوشحاله وي دلته کې د خلکو ته لیکچرې ورکوي جادو ورته ښیي څه طریقې سره ملګرو کو دا ویډیو د باندې خلک لیدلي ستاسو نه ریکویسټ دی ویډیو لایک او دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ د داسې مزناکه ویډیوګانو دپاره ستاسو ډېره مننه د دې ویډیو کتلو دپاره